خویندرونو دغه ژوند ډېر مختصر دی او د دې یو دقیقه یو ساعت دا خوشمه تېروئ. دغه ټوله نړۍ زموږ او ستاسو په سر ده. په موږ او تاسو کې که ولسمشر دی او که وزیر دی او که جنرال دی او که مفتی دی که هټیوال دی او که یو بل کاروالا دی او که اوزګار دی، هر یو باندې خپله ذمه داري ده چې باید سر ته ورسوي. هیڅوک دا نشي ویلی چې زه آزاد یم او څه چې غواړم باید وکم. موږ او تاسو ته چوکاټ دی، د چوکاټ نه به نه وځو چې هغه اسلام دی او اوده کېږو به نه. خدای پاک د کومې ورځې نه چې موږ پیدا کړي وو او کومه ورځ چې موږ ته مرګ راځي دغه ټولې به راپسې حسابېږي چې ته ما څه ته لېږلی وې او تا څه وکړه. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ، په خوب کې په لټتوب کې ژوند مه تېروئ. د خپل ژوند نه ګټې واخلئ په خپلم او نور څوک هم باید د تاسې نه ګټه واخلي، ستاسو د لاسه څه وګوري. دا نه چې تل هله د داسې وکړه، هله د مرسته ونه کړه، هله دې کومک ونه کړه، هله ما ته د تلیفون ونه کړه، هله ما نه د پوښتنه ونه کړه. هیڅ وخت تا ونه ویل چې آیا زه هم د ده په څېر انسان یم؟ آیا ما د ده سره مرسته کړې؟ آیا ما د ده پوښتنه کړې؟ آیا ما د ده کوم حال معلوم کړی دی؟ آیا ما د ته کومه یو ښه مشوره ورکړې ده او که نه؟ زه دا تل یا خو ځان کمزوری احساسول دي او یا ځان په ټولو د پاسه احساسول دي. څنګه چې تی دغسې زه یم. هیڅوک د هیڅ چا نه کم نه دی. البته بیا چې د چا څومره وس کېږي یو د بل سره فرض دي لکه مونځ، روژه، زکات، حج، دغسې فرض دي چې یو د بل سره مرستې وکړه، خو یو په بل احسان ونه کړه، یو د بل نه ګیلې ونه کړه، یو بل سره په رښتیا وشي، په ټګۍ نه. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ، یو بل ته لاس ورکئ، یو بل سره مرستې وکړئ، یو د بل نه قربان شئ، یو بل ته مینه ورکئ، یو بل خپل وشمېرئ. منافقت مه کوئ. تل ځانه خپله ځانه ډوزې غټې خبرې زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم. د پلار او د نیکه په ډوزو باندې مه تېروځئ. پښتانه وایي که نه وایي خپله کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک باید څه کاندي ښایسته مورونیا. په خپله ښایسته شئ. پلار او نیکه باندې غورې مه وهئ. هغوی خپل حد وکړه، څه چې کولی شو ویې کړل. دا اوس ستا فرض دی چې ته د هغه زوی، ته د هغه مسی، ته هم یو څه وکړی شي. ښاد و آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.